د مړي قرض سره باید څه وشي؟ یا به د مال متروکه نه به قرض زیاتي. دلته اوس خیرات ضروري دی که قرضدارو ته قرض ورکول؟ نو دلته به د قرضدارانو اجازه اخلي ځکه دا مال د دوی نه دی او دا هیله اسقات وکړي ثواب یې مړي ته ورځي. دا ورثه به د بلې لار نه پیدا کوي. هر څه شي وصیت منل په چا لازم دی؟ زوی دی مثلا ښځه ده پلار دی مور ده دې کسانو باندې بند دی وصیت. زوی هغه یو موټر چې ما نه که مرګ نه پس پاتې کېږي ستا شو نه دا د منلو وړ نه دی لا وصیت لوارثین. او که پلار یې ووایي چې که زما خبره په دې هکله ونه منئ حق کوم دغسې کار باید پلار ونه کړي. شرعا دا مور حق لري؟ دا یو قسم ظلم دی. دا داسې خور ته مړي نه ډېرې روپۍ پاتې دي ډېرې موټرې ترې پاتې دي که هغه سړی چېرته ایمان تېر کړی قبر کې به پرې خوشحاله وي. شریعت پې دا ایښي چې ته به د پلار باندې مصرف کوې. اوس لکه څنګه چې هغه باندې واجب اوس په دې بچیانو باندې واجب ده. زامن یې وس نه لري چې قرض یې خلاص کړي. والله دا ډېره سیده صاحب ډېره خطرناکه موضوع ده. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع مو بیا هم د میراث یوه برخه باندې خبرې کوو. نن په دې باندې خبرې کوو چې د مړي په قرضونو باندې غږیږو. هغه څوک چې مړ وي او په هغه باندې قرض وي د قرض سره باید څه وشي. همدارنګه که مړي وصیت کړی وي وصیت یې باید څوک ومني ورونه که زامن که نور ورثه. همدارنګه که تدفین وشو یو مړی یو څوک مړ شو تدفین یې وشو قرض یې خلاص شو خو له هغه نه ډېر مال پاتې دی د دې مال سره باید څه وشي. همدارنګه زمونږ او ستاسو په ټولنه کې بعضې خلک دا رواجونه لري چې څوک وفات شي نو هر چا ځان سره 2-3 متره ټیکه اخیستې وي او د مړي کورونو ته وړي. همدارنګه د مړي کور ته په میاشتو میاشتو ډوډۍ کېږي. شریعت په دې اړه څه وایي. همدارنګه بعضې وخت کې یو انسان دومره معاملې کړې وي دومره قرضدار وي چې کله وفات شي مال هم نه وي چې قرض یې خلاص شي. زامن هم دومره پیسې نه لري چې قرض یې خلاص کړي او قرضدار یې په دروازو کې ولاړي. شریعت دې ته کومه لار ښودلې. د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره راسره په خپرونه کې قدرمن میلمه دی د اسلامي علومو ډاکټر د پوهنتون استاد دکتور عبیدالرحمن الکوزی صاحب راسره دی. کور دې ودان وي چې له ځانه سره لرو. ډاکټر صاحب ښه راغلاست. ستړي مه شئ. ډېره مننه قدرمنو لیدونکو اوریدونکو نه هم هیله کوو چې که موږ سره په دې خپرونه کې تر اخره بحث کې برخه والئ دا به ښه وي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب راځو لومړی په همدې پیلو خپرونه چې د مړي قرض سره باید څه وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سیرت صاحب دا ډېره ضروري خبره ده. لکه موږ پښتو کې یو متل لرو قرض ته په عربي کې قرض وي او پښتو کې ورته پور وایي. وایي پور او ورک د کړه دوه کوره که نه. بله. ځکه چې یو قرضدار چا نه یو ضرورت په اساس پیسې واخلي او هغه حتما یو خپل مشکل باندې حل هغه مصرفېږي استهلاکېږي نو د ده کور کې هم څه پاتې نه شو او هغه چا نه چې اخیستی دی هغه هم ضرورت یې و جب کې پیسې وي یا هغه هم ورته ضرورت و خو چون هغه د ده د ملګرتیا یا د دوستۍ یا د ښه ګاونډیتوب یا رقم باندې هغه پیسې نو هغه کور هم تقریبا متاثر کړ. او کله کله داسې وي چې دا قرضونه بیا څوک چاته نه هم ورکوي. د استهلاک کړي هلاک کړي خوړلي مصرف کړي د ده په لاس کې هم څه نه وي او هغه جانب مقابل چې هغه څه سرمایه درلوده هغه ته په قرض لاړه نو هغه هم یو مصیبت نو په خپله ذات کې دا قرض یو مصیبت دی یو تکلیف دی خو چون انساني ټولنه ده حتما انسان مجبوریږي بعض وخت چې هغه حتی دولتونو په سطح باندې خلک قرضونه اخلي دا هم یو ضرورت دی ځکه اجتماعي ټولنه ده او یو انسان بل ته ضرورت کېږي لاس ورته اوږدوي نو پیسې ورکوي. راځو اصلي موضوع ته چې یو سړی دی چې هغه په خپل ژوند کې قرضونه اخیستي دي یو کار یې کړی دی یا څه کړي مصرف کړي دي یا ماته یو مریض پیدا شوی یو داسې خطرناک مریض دی چې هغه مجبور یا غریب خپله پیسې پې خو وي هغه مصرف شي بیا ځي د یو دوست ته یو ملګري ته خپلوان ته هغې نه پیسې دا مجبور دی نو دا موږ ویلی شو یا مثلا یو تجارت یې کړی دی کاروبار یې کړی دی په دې نیت یې کړی چې زه یو څه منفعت والم خو هغه الهي تقدیر و چې هغه پکې تاوان وکړ. داسې ډېر صورتونو کې سړی قرضداره کېدلی شي او دا هم څوک نه وایي چې زه ولا نه یم قرضداره یعنې هېڅ څوک به زه فکر نه کوم چې کېدای شي که ډېر په کمه استثنا سره چې هغه د دنیا کې چاته قرض نه ورکړي او یا د چا نه پوره وړی شوی نه وي حتمي ده دا مسله. خو اوس راځو دې ته چې که یو سړی دی چې هغه قرضونه یې کړي دي یا د مرستیا په اساس باندې
یا تجارت کې تاوان کړی دی یا چا ورسره دوکه او فریب کړی دی. ځکه نن ډېره وخت دا معاملات ټول اکثره په فریب باندې یعنې ډېر کم خلک به چې په صداقت باندې خدای پوروړی شو پوروړی شو مریض شو بالاخره پسې مړم شو. نو اوس د مرګ دپاره اوس موږ کوم حالت دي چې د دې دا قرض به څوک ادا کوي څه رقم ادا کوي. دې کې به موږ دا قرض په خپله ډولونو ته راشو چې قرض 3 ډوله قرض به کوو د دغه کس چې دا وفات شوی دی نور نه اگر چې نورو کې هم دا تطبیقېدلی شي خو دغه کس چې دا مړ شو او د دې قرض به یا به داسې چې د مال متروکه سره به یې مساوي یا به د مال متروکه نه به یې قرض زیاتي او قرض به کمي مال متروکه به زیاتي یا به داسې چې قرض به زیاتي او مال متروکه به کمي. نو په دې اول صورت کې خو به ډېر مشکل نه وي چې ځکه چې یو سړی دی چې فرضاً 1,00,000 افغانۍ د ده ټول دغه دی دا مثلا د مال دی یا نقد یې همدا دي یو 100,000 روپۍ په تکفین و تجهیز باندې مصرف شي نو پاتې شي 80,000. دلته مقابل کې دی د خلکو نه 80,000 روپۍ قرضدار یا د یو کس نه یا د 2 نه یا د 5 نه خو دا ورثه راځي او یا د قرضدارانو غوښتنه دا ده چې دې کس نه د زامن نه پیسې غواړي اولادونو نه پیسې غواړي نو دوی د 80,000 روپۍ ورکوي مکمل هغه 80,000 روپۍ چې قرض خلاصوي. نو دا خو یو قسم ستونزه هم نه شوه ځکه قرض حل شو. ډاکټر صاحب همدلته بعضې وخت کې داسې هم کېږي چې یو مړي نه 1,00,000 روپۍ پاتې 20,000 په کفن او په مراسمو ولګېدي 80,000 روپۍ پاتې شوې نو زامن بیا غواړي چې خیرات وکړي که خیرات ونه کړي ټولنه کې ورته خلک په کمه سترګه ګوري. دلته اوس خیرات ضروري دی که قرضدارو ته قرض ورکول؟ ډېره مهمه خبره ته اشاره وکړه جناب سراج صاحب. دلته په کار دا ده چې قرضدارانو ته به وکتل شي. حتی مخکې موږ په تېرو بحثونو کې د تکفین خبره هم کړې وه که چېرته یو کفن باندې او تجهیز باندې 10,000 روپۍ لګي هغه مناسب حالت کې او لږ غیر مناسب چې لږ پکې زیاتی ولږ 20,000 درکېږي خو دا سړی هلته قرضدار دی دغلته دا 10,000 روپۍ چې هغه بیخي مبرم ضرورت دی هغه به د قرضدارانو نه بغیر هم کولی شي چې دا خلک په دې مړي باندې مصرف کړي خو دغه 10,000 روپۍ اضافي چې دی دا دومره مبرم ضرورت نه دی. مثلا یو په دې ورځ باندې یو دیګ پخوي نو دلته به د قرضدارانو اجازه اخلي ځکه دا مال د دوی نه دی دا مال د قرضدار دی. که چېرته قرضدارانو ورته اجازه ورکړه چې ورته کولی شي 10,000 روپۍ هغه کفاف حالت و چې تکفین پرې وشو او یو 10,000 روپۍ چې هغې باندې ته یو دیګ وریجې پخوې یا بل څه کې نو دا هم اجازه که دوی قرضدارانو وکړه کولی شي که نه شي کولی. اوس که چېرته هغه څوک تاسو ویلې چې شریعت وایي چې دغه 80,000 روپۍ دا مال چې پاتې د مړي نه دا مال د قرضدارانو دی د ده نه دی د زامنو یې نه دی او هغه اصل سړی چې چا واخو لاړو وفات شو دلته اکثره وخت کې زموږ په ټولنه کې هیله اسقاط هم شته پوښتنه یې ونه کړله چې دا موږ وکړو که نه ځکه مال خو اوس د بل چا شو او دا هیله اسقاط وکړي ثواب یې مړي ته ورځي. نو دلته خو 2 خبرې شوي خو په کار خو دا ده چې دا مال اصلا د دوی نه دی دا مال د بل چا دی صحیح شو یا فرض که چې دا د بل چا مال دی خو دوی هیله اسقاط وکړه او یا خلکو ته خیرات ورکړه خیرات په خپل ځای خو صحیح دی ځکه چې دا خو یو مال و د ده په لاس کې و د پلان ورته پاتې شوی مال و ولو که دا د قرضدار حق ورپورې مربوط و یا دې ذمې پورې د بل چا ذمه مربوطه وه خو چون اوس دا خیرات شو صدقه وشوه خو بیرته قرض په خپل ځای پاتې دی. نو اوس دغه بچیان اولادونه په دې باندې مکلف دي چې د بلې لارې نه یا د خپل شخصي ملکیت نه یا بل چا نه دوی قرض کړي یا چا نه پور وغواړي هر څه چې وي د دې قرضدارانو دا دغه به د دې په ذمه ده هغه قرضداران به خلاصوي په دې خاطر باندې چې دوی پردی مال دغه هغه څوک بعضې خلک وي پښتو کې چې پردی مال خیرات کړه نو پردی مال خو خیرات کړه خو اوس که موږ داسې یو چې دا خیرات هم بس شو او هلته قرض هم پاتې شو دا خو دواړه 2 تاوان یې وکړه موږ به داسې یو چې اول خو په کار نه وه چې دې زامنو یې دغه 80,000 روپۍ چې دا هلته پې قرض مکمل خلاصېده یا نیم خلاصېده نو خو په کار خو دا چې قرضداران دې ورکړی وي دې خو دا کار ونه کړه د خپل پلار پسې یا د خپل مړي پسې دا خیرات که یا صدقه کړه یا څه کړه نو اوس خو موږ دواړه نه شو باطلولی دا خو یې ښه کار ونه کړه خو چې ویې کړه نو موږ به وایو چې دا صدقه صحیح ده د مړي پسې د دې سال ثواب دی الله ورته ورسوي دا به انشاءالله رسیږي خو هغه د دې ذمهواري نه ده فارغه د دې خلکو هغه قرضدارانو ته به دا خپل پیسې برابروي دا ورثه به یې د بلې لارې نه پیدا کوي هر څه چې
که مثلا قرض یې چا نه اخلي که څه کور کې څه کله کله داسې راسي چې بعض زامن جدا شوي که نه جدا شوي یا ښځې په کور کې یا په اولادونو سره خپله خصوصي پیسې ولري چې هغه د دوی دغه دی بیا به د دغې لارې نه چون دا په دوی په رضایت باندې په اتفاقي دا کار کړی د 4 زامنو یا 5 زامنو په اتفاقي دغه متروکه مال چې 80,000 روپۍ و دی په خیرات او صدقاتو باندې مصرف کړ نو بیا په دوی باندې دا حق دی د دې قرضدارانو چې د هر لارې نه دا پیدا کوي یا به وخت اخلي یا به نقد ورته ورکوي یا به مثلا د یو بل طریقه باندې دا کار کوي چې دا پیسې به لنډوي خو دا په دوی باندې یو قسم د دین او قرض دی البته په پلار خو قرض دی خو چون پلار خو ورته خپلې پیسې پرېښودي نو پلار خو نه ویل چې مثال دا ما پسې خیرات کوي ضمناً دا په دې کې موجوده ده چې باید اول قرض خلاص شي او شرایط هم دا وایي نو چې دا دوی دا کار وکړه دا بې اعتنایي وکړله د پردي په مال کې حتی ما تاسو ته ویل چې په تکفین او تجهیز کې هم چې که هلته څومره پیسې برابر هغه مناسب پیسې مصرفي هغه ته اجازه شته نور اضافي شیان چې مثلا اضافي مصارف وکړي یا چاته موټرې ونیسي یا څه ټکټونه وکړي یا بل شی وکړي بل شی دا نه شي کولی ځکه چې دا پردی مال له دې متروکې مال پورې پردي مال حق دی او دا د هغوی حق دی چې هغو ته باید ورکړل شي ډاکټر صاحب راځو د مړي وصیت ته راځو که چېرته مړي په ژوندوني وصیت کړی وي وصیت منل یې په چا لازم دي ښه وبخه سیرت صاحب د دې نه مخکې دا د قرض کې یو دوه ټکي پاتې شو چې یو خوا قرض و چې هغه مساوي و د متروکه مال سره مساوي و او دا 1,80,000 قرضدار و او 80,000 دغه و دا خلاص شو کله کله داسې کېږي چې قرض کم وي او متروکه مال ډېر وي مثلا قرض چې دی 80,000 دی مال متروکه 1,00,000 دی او 100 خو یې ورکړي نو 80 پاتې شي نو دوی کې بیا ستونزه نشته ځکه دلته خو مال زیات دی که نه نو په کار دا چې ورسه اول دا قرض خلاص کړي هغې نه پس دا مال تقسیم شي ستونزه په دې بل قرض کې د هغه دا ده چې اوس مال متروکه کم دی او قرض زیات دی صحیح شو 1,00,000 روپۍ قرضدار دی مال متروکه مثلا 50,000 روپۍ دی 50 خو یې ورکړي خو دغه 50 به څنګه کړي 50 سره نشته دی او کسان 3-4 دي نو بیا به داسې ترتیب کوي مثال فرضاً دا 1,00,000 روپۍ دی د یو سړي 100,000 روپۍ دي د بل سړي 40,000 روپۍ دي صحیح شو یا د یو سړي 10,000 روپۍ دي د بل سړي څو دي 40,000 روپۍ څو شوي 80 شي دا 10,000 روپۍ د بل شي درې کسانو مختلف قرضدار دي یو 10,000 دي بل 40,000 دي بل 6,000 دي دا به څنګه کې پیسې څو دي 50,000 نو دا کوس دا 10,000 والا وایي اول ماته دا راکړي ځکه ما پیسې لګي دي نو دا خو به خپل شل پوره واخلي 10 پاتې شي 10 والا وایي چې بس ما هم دغه 10 پاتې شي دا ماته راکړي 40 والا به څه کوي یو که چېرته د 50 نه اول 40 والا ورته ورکړي خو هغې خو 40 ټولې دغه جګې کړي لس پاتې شي لس به اوس د 10 والا لي که 10 والا به اخلي دې دپاره شرایط بیا یو بله لاره پیدا کړې علماو چې دا مال به تقسیمیږي دا 10 جمع 10 او جمع 40 یعنې ټول 1,00,000 روپۍ شي او د 3 کسانو دي دوی کې بیا داسې کار کوي چې دغه 50,000 به موږ تقسیمو په 1,00,000 باندې په 1,00,000 به تقسیمو چې هغه مثلا -0.15 راځي یا نیم راځي دا نیم به ضربه په 100 کې بیا ضربې یو واري 400 روپۍ شي او به دغه 10 شي مثلا 100 والا 10 بیا به په 10 کې ضربې چې هغه مثلا 15 شي هغه به 15 په 10 والا ته ورکړي 40 والا کې ضرب کې 100 کېږي په دې فیصدۍ به د هر یو تاوانه کوي چې تر څو جمله یعنی یو کس ته هم نه ورکوي چې وړوکی دی چې قرض یې وړوکی دی او دا 100 ټولې واخلي بل کس ته هم نه ورکوي چې هغه 10 والا ټولې واخلي او 40 والا ته د دې طریقه دا ده چې دا به داسې لکه سهام دا یو 100 سهم دی بل د 10 سهم دی بل د 40 سهم دی بل د 10 سهم دی دا سهمونه به موږ دغه کړو هغه په فیصدۍ تاوان به دې ته ورکړل شي نو دغه ټول سهمونه به جمع شي او متروکه مال چې دا پیسې دا به پرې تقسیم شي هر څه خارجي قسمت چې راغی هغه به د هر کس به پی عدد کې قرض کې ضربېږي هر چې لاسته حاصل راغی هغه به جمع کېږي هغه به ورکول کېږي نو په دې حساب باندې به ټول د یو نوه ګټه ورسېږي چې دغه 40 والا به محروم پاتې نه شي صحیح ده دا یو 10 والا به محروم پاتې نه شي دا بل به پاتې شي هر څه ته به خپلې پیسې ورکړي تر څو پورې شي نو دا هغه دغه دی دا هغه خطرناک حالت دی چې کسان ډېري پیسې کمی او نو بیا په فیصدۍ باندې دا تقسیمېږي داسې به نه کړي چې هغه یو کس هغه لږې واخلي ځکه چې دلته بیا متضرر کېږي دا نور کسان متضرر کېږي نو بیا په دې صورت کې کولی شي چې دا قرض په دغه شکل باندې د متروکه مال تقسیم شي البته ورسره ته خو هېڅ پاتې نه شو ځکه پلار یې قرضدار او دا یې ښه کار وکړه که څه پاتې نه شو نو پلار د آخرت ته تګ او د بل چا
په اصطلاح باندې هغه دغه چې حق چې و هغه خو دغه شو ورکړ شو. نو په ورځ د قیامت کې چې بیا راځي د دې د پلار په مقابل کې هغه قرضداران راځي او دنیا کې زامن هم ورنه که ما چا ورم نه که یا ورسره نه و، بیا د هغې اعمال صالحه د هغې په مقابل کې بیا هغې ته مجرا کېږي. نو د دې ضرر نه هم خلاص شو او یو قسم ته پلار سره هم یو نوه کومک هم مرسته وکړه. ډاکټر صاحب راځو وصیت ته راځو. که چا په ژوندوني وصیت کړی وي او وفات شي، منونکي به اوله درجه څوک دي؟ شریعت چاته وایي چې تاسو یې ومنئ، اجرات وکړئ؟ بلې اصلي سیده صاحب ډېر ښه پوښتنې ته اشاره وکړه. مخکې که دا ووایم چې د اسلام نه وړاندې چې کله د میراث حکم نه و راغلی، نو دا معمول چې خلکو به وصیت کوو. دا وصیت تقریبا ډېر زیات عام و ډېر خلکو پیژنده. نو هر څوک به چې د زکدن حالت یا هغه د مرګ حالت ته نږدې کېده، نو دوی به خپل خپلوان راوخته وصیت به یې کوو. دا وصیت داسې اټکلي وصیتونه وو، یعنې داسې مشخص قانون دې ته نه و، بلکې پلاني ته مې دومره ځمکه شوه، پلاني ته مې دومره شوه، پلاني ته دومره شوه، یا که به نغدې پیسې وي مثلا چاته 10 چاته 20 چاته 30 چاته 50، داسې یو مناسب دغه نه و منظم، خو وصیت کېده. دا وصیت خلکو پیژنده او تقریبا هر چا به وصیت کوو. خو چون کله چې بیا او دا په حکم د فرضیت او د وجوب دا لازمه وه، بیا چې کله د میراث آیتونه نازل شو، سورة النساء آیتونه نازل شو، یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی اخره، نو بیا دلته د وصیت حکم دغه شو، په اصطلاح د وجوب نه ووته، بیا د استحباب درجې ته پاتې شو. د استحباب درجې که چا به وکړه ښه، که چا به ونه کړه، ځکه څه وصیت ته څه ضرورت دی؟ دا کس مړ کېږي او چې مال پاتې شو، کله تکفین مو شو، تجهیز مو شو، دیانونه هم دغه شو، هر څه خلاص شو، بیا مال شته، ځمکه موجوده ده، بیا کتاب الله په لاره باندې حلیږي، هر چا ته به ورکول کېږي. نو وصیت ته خو اول ضرورت نشته دی چې څوک وصیت خپله ورثو ته وکړي، ځکه دلته چې میراث حکم چې راغی، د میراث مسایل واضح شو، ذوی الفروض معلوم شو، عصبه معلوم شو، ذوی الارحام هر څوک دا ټول معلوم شو. چې معلوم شو نو بیا وصیت اول ضرورت خو نشته. دا نشته چې باید وصیت وکړي چې زما د مړ نه وروسته پلان یې داسې اخلي، ځکه دنه کې حتما دغه نشي کولی، یو خو عدالت نشي کولی، دویم دا چې ټول ته خو وصیت نشي کولی، حتما یو شخص ته به یې کوي. یو ته چې ورکړه هغه خوشحاله شو، هغه نور چې دی هغه په مقابل کې د هغې حق ته ورکړه دې ته، نو دا یو قسم ته ظلم ته وکړه. نو دغسې وصیت خو بیخي په کار نه دی چې وشي چې یو ته حصه ورکړي نور محروم کړي. دا یوه مسله. دویم دا چې که بیا احیانا یو څوک دې ته وادار شي چې زه وصیت کوم، خو هغه وصیت په یو صدقه باندې، مثلا داسې وي چې احمد ته یا محمود ته وصیت وکړي چې زه یو 5 بیسوي ځمکه یا 2 بیسوي ځمکه زما تاسو ته وصیت دي، دا تاسو پکې یو کور جوړ کړئ، غریب فقیري. خو دې کې بیا علما دوه خبرې کوي چې دا آیا وارث دی که نه دی وارث. که چېرته وارث و، لا وصیت لوارث بخاري حدیث دی چې وصیت به وارث ته نه کوي. څوک چې وارث دی، وارث څوک دی؟ هغه څوک دی چې د میت نه حصه اخلي، زوی دی مثلا، ښځه ده، پلار دی، مور ده، یعنې که ذوی الفروضو کې دی او که عصبو کې دی. خو د وارث نه چې دې کسانو باندې بند دی وصیت. دا ولې بند دی؟ ځکه دې کې یو تهمت راځي په دغه میت باندې، په دې مړي باندې، چې څنګه دا لاس ګوتې دي پکې تا فرق وکړي که نه، چې زامن 4 زامن دي خو چې ستا مال پاتې شو خو همدوی به تقسیم کړي 4 جریبه ځمکه. یعنې که یو څوک د ځانقدن حالت کې دی یا ځانقدن نه مخکې دی، مرګ ته یې 2 ورځې پاتې دي، وصیت نشي کوی چې زوی هغه یو موټر چې مانه که مرګ نه پس پاتې کېږي ستا شو؟ نه، دلته خو وصیت کې هم خبره ده، یا وصیت د مرض موت دی، هغه بیخي نه دی نافظ، ځکه دا په اعصاب هغه نه دی، برابر نه دی، او لکه تا پکې ځانقدن هم یاد کړه. د دې حالت کې خو بیخي وصیت صحیح نه دی. خو که چېرته داسې حالت دی چې څه ناڅه نورمال دی یا هېڅ مریض نه دی، او یا که مریض هم دی داسې ډېر خطرناک مریض نه دی، نو دې وخت کې وصیت دا وارث ته کوي. چې وارث ته کوي نو دا یو زوی ته یې وکړه که نه چې دا موټر ستا دی، نو دې نورو ته ولې نه کوي؟ خو حتمي ده چې دا دغه د خپلو زامنو په منځ کې دا یو لوی جنجال پیدا کوي. دا د منلو وړ نه دی؟ نه، دا د منلو وړ نه دی. لا وصیت لوارثین. ځینې علما دا وایي چې دا خو په کار نه دی. بعضې علما وایي چې نه، که چېرته وصیت وشو تنفیذ دې شي، ځکه چې دا اوس هغې کړی دی، خو بیا هم د الله نه مغفرت وغواړي، ځکه چې دا کار یو نوع دغه ظلم دی د یو وارث په حق کې. ته خو هر خیرات کولی شي. اوس که دا کس چې د مرض موت کې یا د مرګ په حالت کې دی، اصلا دا نور ځي،
د ده فقط په دې ثلث برخه کې په درېیمه حصه کې بله مثلا درې پټي دي یا 3 جریبه ځمکه ده، دا صرف په یو پټي کې یا په یو جریبه ځمکه کې وصیت حق لري. نور خو دا پردی دی اصلا، د ده نه تللی دی، نور روان دی، دا نور ورثو ته انتقالېږي. نو که دا وصیت کوي، وصیت د داسې وصیت وکړي چې یو پردي سړي ته دې وکړي، یا په یو مسجد وصیت وکړي، یا په یو مدرسه باندې مسجد وصیت وکړي چې دغه ځای مسجد ته وقف شي. دا خیره خبره ده، عام منفعت خلکو ته رسیږي، په دې کې تهمت هم نشته دی. خو خپل وارث ته که چېرته وصیت وکړي، سیرت صاحب دا په خپله په دې باندې تهمت راغی چې تا یو زوی واخیسته بل دې وانخیسته، او دا یقین وکړه چې داسې شوي هم دي. بیا کله کله هغه چې چا ته وصیت کړی و هغې خو دا ځمکه واخیسته او نافظ هم شو، تنفیذ هم که چا، بیا دغه نور کشران چې دي یقین وکړه بیا سمه دوام دې پلار ته وکړي. ځکه چې دا وایي ما سره په ژوند کې لا د زما د دې زوی په منځ کې فرق کړی دی، د بل ورور په منځ کې فرق کړی دی، یا مثلا میړه او ښځه کې خبره شي. دغه ټولې خبرې په دې کې بنیادي شرایط دا ګوري او دې ته فکر کوي چې تاسې په منځ کې هېڅ نوع اختلاف را نشي او نه خفګان نشي، او یا د ورثو ترمنځ په جنجال نه شي. هغه دغه وصیت یو وسیله د جنجال ده چې چېرته وارث ته وشي. نو د دې په خاطر باندې وصیت په وارث ته نه کوي. پردي ته وصیت بیا جواز لري، خو هغه کې هم شرطونه دي. شرط یې دا دی چې مثلا په ثلث کې به وي، په درېیمه حصه کې مثلا سړي 3 پټي دي یا 3 جریبه ځمکه ده، دا راواخلي 2 جریبه ځمکه چاته وصیت کړي یا 2 پټي چاته وصیت کړي، دا صحیح نه ده. شرط نو ستا حق نشته دی. ستا ټول عمر کې که چېرته ژوند کې برابر وي او خرڅاو دی او که چاته ورکولی شو، اوس ته په داسې حالت کې چې مرض حالت کې او ته مثلا د دې دنیا نه انتقال کې، نو ته اوس فقط په درېیمه حصه کې تا ته د دې خبرې ستا زور شته او تا ته جواز شته دی. نو بیا په وصیت به په ثلث باندې بیا صحیح کېږي. خو هغه همداسې کوي چې بل چاته به یې کوي، بېګانه خلکو ته چې د دې په دغې کې په اصطلاح په وارثانو کې نه وي. ځکه یو په بېګانو کې یا په پردو خلکو وصیت سیرت صاحب بیا د تهمت باعث نه ګرځېږي. ځکه هغه سړي ستا خپل مال یا زما خپل مال هغه کس ماته ډېر ښکاره شو، ډېر مسلمان سړی دی، متدین سړی دی، مجاهد سړی دی، مسلمان سړی دی، او خو ډېر غربت کې دی. زه راځم نه ته 15-20 ځمکه ورته بخښمه چې د وصیت د لارې نه چې بس دا د هغې ته ورکړي او کور به پکې جوړ شي. که کور جوړ کړي د هغې کور مې برابر کړ جوړ شو، ما ته بس مثلا زما هم په حسناتو کې حساب شو، هم په صدقې جاریه کې حساب شو، هم یو نه واخیستل کومک وکړه. نو بیا دې کې علما د دې مخه نه نیسي یا شریعت د دې مخه نه نیسي چې ته دا ولې نه کړې. درېیمې حصې نه به زیات نه وي یو، او وارث ته به نه وي، که بېګانه کس ته به وي نو دغه به وي یو. بله خبره دا ده چې احیانا که چېرته داسې وشو چې چا وصیت وکړه او ورثه پرې راضي وو، لکه ډېر خو داسې وي چې مثلا ټول اولادونه یې حاضر شي، نو که چېرته دا مثلا دا وارثانو کېناسته، صحیح شو، خبره یې وکړه چې زه صحیح ده پلاره، چې هغه ورته وایي چې زه دغه یو پټی دی پلاني ته ورکوم او ډېر غریب سړی دی، موږ سره ډېر کومکونه کړي. که د دوی رضایت حاصل شي بیا مشکل نشته، ولو که د وارث په ټکي کې مې د مثال په ډول دا پلار یې خپل زامن ته مخ واړي چې دغه مشر زوی چې دی ډېر زحمت ایستلی، ډېر تکلیف ایستلی، او ګوره تاسې واړه وئ دا و زم کمزوری یم، دا وکړه دا وکړه، ډېر برکتناک لاس یې موږ ته دعاګانې کولې، اوس دې حالت ته ورسېدو چې خدای رسولي وو او دې زوی دا توره وکړله. نو بیا په دې صورت کې که چېرته دا اولادونه یې ووایي چې صحیح ده پلاره موږ پرې راضي یو، مشکل نشته، نه عندالله بیا مسؤلیت لري. او که پلار یې ووایي چې که زما خبره په دې هکله ونه منئ حق کومم، ښه او دا خبره خو رښتیا د ښه دغه راغله، دا به انشاءالله په راتلونکي بحثونو کې شاید معاونې د هېڅ نه کېږي که نه. حق خو درسته ده چې د پلار یو دا تهدید دی که نه، حق دې ته وایي زورندول ته وایي چې ستا عبادت نه قبلېږي، ستا دعا نه قبلېږي، دا او دا دغسې کار باید پلار ونه کړي، ځکه چې دا پلار په خپل ځان کې په دې ځای کې یوه نوعه بېلاري کوي، ځکه چې دا په ورثو کې یو جنجال پیدا کوي. پرېږده چې دا په شریکه شکل باندې دا مال توزیع شي، تقسیم شي، ښه ده، او د میراث ته لار ده. اوس دا چې دا کارونه کوي نو یو نوعه دې ته دا پلار خپله په دې کې ناحقه دی. نو د حق لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق که نه، یا دا د اطاعت به نه کوي چې د شرک یو لفظ استعمال کړي، د ګناه لفظ استعمال کړي، نو بیا په دې صورت کې بیا پلار ملامت دی. دا حق لفظ بیا ضرر زامن ته نه رسېږي. په دې خاطر باندې چې د په خپل ځای دا پلار داسې یو ډول کار کوي چې د دې حق نه دی، او دا اوس په دې د خپل پلاروالی نه یو په استفاده کوي او په زوره په دې خپلو بچیانو باندې دا خبره مني چې خامخا زه دا وصیت کوم تاسې ومنئ، او که نه اقومم، هغه مجبور دي چې دا کار وکړي. ډاکټر صاحب بعضې وخت کې میندې مورګانې کله چې د اولادونو پلار دنیا نه لاړ شي
نو د هغه چې پاتې څه مال و حال و سرمایه یې دغه ټول مور په لاس کې یعنی د مړي د ښځې په لاس کې وغورځېږي او هغه پې خېټه اچي که هغه ځمکه یي ټول حاصل همده ته راځي یو زوی ځان سره کړی او دوه درې چې نوري هغه یا د کور نه ویستلي او یا ورته خپل کار کوي بس یو هغه ما کشر زوی چې نازولی اکثره کشر یې نازولی هغه یې له ځان سره نیولی او یا دوه ښځې ولري که نه یا دوه ښځې ولري هغه کې هم دغه مشره ښځه بس وسړي سره بچو سره ټول کار د لاس ټول هر څه د ده په لاس کې وي دغه ټوله ځمکه دغه ټول عواید دغه ټول هر څه چې لري د خاوند نه پاتې نو دا یو زوی ورسره وي او نور ته وایي چې په مخې ته مخه شرعا دا مور حق لري دا شرعا ناروا عمل دی دا مور هیڅ حق نه لري نو خو که څه ورته وایي خو وایي چې دوزخ ته ځم نه دوزخ خبره خو دې کې نشته دی اول دا چې د حق خبره ده که نه نور سره 5 زامنې دي دا یو ځای په لاس کې نیولی دی مور صحیح ده چې مور خو دا کار کوي آیا دا مور په دې خپل کار کې روا ده که ناروا ده دا عمل یې روا دی که ناروا دا ناروا دی د ناروا یعنې منکر دی د منکر مخه زوی هم نیولی بل څوک هم نیولی شي ورور هم نیولی شي او کاکا او ماما هم نیولی شي خو مور ورته وایي چې ته ما څونه په سختوب غټ کړی خو صحیح ده دا خو درسته ده خو چون اوس د میراث موضوع میراث موضوع هم دا ده چې سړی مړ شو بس کتاب الله ته مراجعه وکړي کتاب الله خو دا وایي چې دا مال به اوس مثلا د مور برخه شته پکې اتمه حصه به واخلي ځکه اولادونه شته فإن كان له ولد فلهن الثمن دي ثمن به واخلي اتمه به واخلي دا ستا حق شو پاتې شو وبرخې د اووه زامن دي یوه برخه به واخلي یا څلور زامن دي دا اووه په څلور تقسیم کړو یا به په 3 تقسیم کړو نو ته چې اوس داسې کې چې هغه د ثمن نه چې اتمه تا ته شریعت درکړې ده ته هغې په عوض باندې د ټول غونډ اخلي یعنې غونډ مال د قبضه کړی دی او بیا راخلي بیا یو زوی ته ورکړي دا خو ظلم شو نو د ظلم اطاعت بیا نشته دی که دلته نور اولاد راپاسېږي د چا حق چې نیولی او دوی پې خېټه اچولی ده او خپل حق ترې وغواړي یا یې ترې واخلي صلاحیت لري د اخیستلو خپل حق ترې واخلي او دی نو ورپسې ځمکې ودروي او خیرې ورپسې کوي خیرې قبلېږي نه دا خیرې نه قبلېږي ځکه دا په دې خپل خیراو کې ناحقه ده په حق خیرای نه دي ځکه چې دی په یو قسم ظالمه ده هغه نو هغه هم بچیان دي هغه هم اولادونه دي لکه اوس دا کشرې چې لاس کې نیولی دی او دا نور هم بچیان دي د دې اول خو دا چې دا مسله خو د الله ته به موږ وسپارو چې دا دعا او خیرا قبلول دا د الله کار دی موږ به داسې نه ویو چې دا خو ظاهرا من حیث علم من حیث تحقیق قضیې ته په کتو سره چې دا ښځه په حقه نه ده ځکه هغه دعا الله پاک قبلوي چې په حق وي نو په ناحقه دعا خو به نه کولی خو والله اعلم بیا هم که چېرته الله قبوله کړه خو د الله کار دی خو موږ په ظاهرا داسې ویو چې دا دعا یې نه قبلېږي دا ښځه په ناحقه ده ځکه د ظلم کړی او یو بل معنا سره چې دا د خپل علمي میراث چې د قرآن کریم د آیتونه دي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یا دا او دا بیا دا دې مخالفه ده اصلا سرغړونې کړي دا تقریبا د خپله د قرآن مخالفت وکړو نو په دې صورت کې موږ دې ته دا ویلی شو چې دا ښځه په دې دغه مور ولو که دا بچیانې باندې دا حق هم لري او مال دی او پلان دی دا ټول شیان شته دی خو دې ځای کې دا ظالمه ده اوس نو د دې وخت موږ د ظالم سره موږ اوس راخاک ظالمان و مظلومان حدیث دی ظالم سره به دا کې چې هغه ظالم به د ظلم منې کې او د مظلوم سره همدردي کې نو دلته اوس دا ښځه شته دلته باید د دې ښځې که خپلوانې مثلا پلار دی یا ورونه دي یا ماماګان دي یا کاکاګان دي یا د دې هلکانو کاکا او ماما دی دا باید دا پوه کړي چې مه کوه ظلم ته دې لاس اچولی دی ته حق نه لري ته دومره حق لري چې خپله سمن پکې والی اتمه حصه واخلي ځکه چې اولادونه یې اتمه وي چې اولاد یې څلورم اخلي د میړه په مال کې هغه منقول دی غیر منقول دی نو خپل اتمه باندې ولې ته هغه نه کړي یو بل دا چې ته داسې وکړه چې دا مال تقسیم کړه د کشر زوی ته هم جنجال مه جوړوه دښمني مه جوړوه ګوره خلک خو بیا د غټو مسلو ته ځي نو ته به تل خپل سمنه مه اخله صحیح ده او د خپل کشر زوی ته چې څومره یې سره رسېږي هغه مال دواړه جمع کړه بیا دې سره اوسېږه پروا نه کوي یا خیر دی دغه زامن په دې قانون کې امتیازي ته چې شی بل هم واخله هغه شاید ومني مګر دا چې ته په دې باندې مکمل تا تسلط کړې او جبرن او ظلمن تا دا ټول مال د میړه حتی میړه پټې پیسې یا رقم هغه ټولې ته هغه په لاس کې واخیستې دي بیا یې دا قبضه هم واخیستله او بیا د کشر یو زوی د ځان سره ونیو او نور ته وایي چې داسې خیرات پسې ګرځئ یا مثلا در په در ګرځئ دا یو قسم ظلم دی دا داسې خور ته یا داسې مور ته نه دي پکار چې داسې کار وکړي اولادونه کې هم دا مشکل راوړي یو بل دا هم کیدای شي چې مرګ ژوند خو د الله په لاس کې دغه ښځه مړه شي بیا د اولادونو په منځ کې دومره مشکلات جوړېږي سیرت صاحب چې دا عمومي ځکه دا خو به یې غواړي
هغه به استدلال کوي چې دا موږ ته مور مال ساتلی دی یا مور راکړی دی که نه نو حتمي ده چې دې کې به دښمني به حتی قتل و قتال و منازعات دومره حتی به ورسي چې بیا به قاضیان هم نشي خلاصولی نو په کار دا ده چې دته باید لاره وښودل شي او دا د دې قضیې نه او د دې کار نه باید منع شي. ډاکټر صاحب بعضې وخت کې داسې موضوعات پیښیږي چې پلار دوه درې زامنو سره او دوه درې زامن بیروني هغه یې بیلي ګټه تاوان یې هر څه بیلي نه کله په پلار یې خرچه کړې دي او نه کله یې پوښتنه کړي خو دوی بیلي دغه ورونه راپاسېږي او ځان ته یا کاروبار جوړ کړي په کاروبار کې ترقي وکړي دا کوم چې پلار سره دي او په دې کاروبار کې پلار هېڅ دخیل نه دی یا مثال کورونه ځان ته واخلي کورونه جوړ کړي یعنې د پلار په سرمایه نه دغه ورونه په خپل مټې ګټلې ده پلار وفات کیږي او هغه ورونه بیا حق لري چې راشي او دلیل څه پیش کوي ولا خو زموږ پلار تاسو سره و سره دې چې د پلار ګټلې نه ده بلکې خوړلې ده دا څنګه چې تا وویلې بالکل هغه پکې حق نه لري هغه جدا کاروبار کړی شاید هغه هم پټې داسې کارونه کړي چې ځمکې اخیستي کورونه اخیستي یا سرمایه ولري یا پیسې ولري هغه دوی ته نه ښیي ځکه خو بیرون کې دي هغه د هغې خپل ملکیت شو او دا چون په همدې معنا سره چې د پلار صحیح د پلار به دې سره اوسېده خو د خپل کار کړی روزګار یې کړی نو دا یو خبره بل هم په دې کې سره صاحب کوم کله کله داسې وي چې پلار ښه کاروبار جوړ کړي صحیح ده تجارتونه یې دوکانونه یې مارکیټ ولري او شپږ زامن دي دا درې دې سره پاتې دې خارج ته لاړ شي صحیح شو دا درې خو دلته کار کوي دا کار کوي او دا کار ډېر مثلا لسو نه شلو دېرشو ته ورسېده هغه هم هلته کار وکړه اوس فقط دې کې یو خبره کېدلی شي چې هغه پخوانی مال چې دوی خارج ته تله که نه او څومره سرمایه دا خو د دوی شوله چې دوی د خارج ته تلو په وخت کې دا دغه درې ورونه جمع پلار دې وخت کې دا سرمایه 10,000 روپۍ وه صحیح شو هغې وخت کې 10 وه خو پس د هغې نه چې دوی کار وکړه دا 50 ته ورسېده بیا صرف او صرف هغه ورونه په دې 10,000 کې چې دا مخکې اولنۍ سرمایه ده په شریکه مشترکه بیا په دې کې حق لري خو همداسې حق لري چې دا 10 به بیا په شپږو تقسیمېږي دغه 3 به موجوده به هم پکې اخلي هغه شپږ به 3 به هم پکې اخلي هغه نور چې خارج کړي اما دا چې پس د دې نه تا خپل هغه ګټې وکړي او دوی بغیر د دې نه چې پلار سرمایه ده دوی خپل زحمت وایسته او ته اوس د دې نه استفاده کوې عرفن چې موږ شریک وو پلار هم سره هم تاسې وي او موږ هم شریک وو موږ هم دا بیا صحیح نه ده بیا دې کې حق نشته یو داسې کار دی درېیم صورت یې داسې دی چې دا ورونه خو دې پلار سره دي پیسې ګټي او تجارت کې او کاروبار کې او څه پخوانی وي څه نور هم پیدا کړي هغه لاړه خارج ته هغوی وخت په وخت باندې پیسې رالیږي وخت په وخت باندې پیسې ټلیفون نه پسې کېږي ځکه دا وایي چې هغه هم ډېر خفه وي چې دا میاشت پوره شوي د ټلیفون نه ډېر په عذاب چې اوس په خیر د 8 تاریخ باندې به اوس ما پسې زنګ راځي او کله کېږي هم داسې هغه هم ورته پیسې رالیږي هغه خو که هغه هلته وګټل خپل مصرف یې کړی خو اضافه یې کور ته رالیږي دلته دا ورونه دلته کار کوي دا بیا شریکه معامله ده دا ټول شریک مال دی بیا چې کله تقسیمېږي یا پلار وفات کېږي بیا هغه ورونه جمع دا ورونه په مساوي شکل به باید تقسیم شي لکه دلته به سترګې پټې نه شي چې ځکه چې هغوی هم هلته چې څه ګټلي لکه هلته ګټل هم اسان کار نه دی که نه ډېر په تکلیفونو باندې په پردو دغو کې په تهدیدونه یې تکلیفونه یې زحمتونه یې هغوی ګټي او څه پلار ته لیږي کور ته لیږي څه مثلا خپله مصرفوي یا د کوم ورور واده پیسې رالیږي دا کې دا شوي ده نو بیا دلته موږ دې ته عرفن ټول مشترک ملکیت ویو د دوی مشترک هغو سره شریک دی د هغو دوی سره شریک دی بیا به ټول پیسې میدان کې واچي یا ټول ملکیت په ښکاره کړي بیا به د الله په توره چې کوم د میراث تقسیمات دي هغې به تقسیم شي خلاص نو دغسې مجهول شیانو کې چې بیا پاتې شي بیا رښتیا جنجالونه مشکل راځي په دې اړه نورې پوښتنې هم راسره دي خو انشاءالله په دې به ځانګړې خپرونه کوو ځکه چې اوس موضوع بل طرف ته ځي بېرته راګرځو مړي ته که چېرته د مړي تکفین او تجهیز وشو او قرضونه یې وکتل کتابچه یې راواخیستله قرضونه یې هم خلاص شو مکمل خو بیا هم د مړي نه ډېرې روپۍ پاتې دي ډېرې موټرې ترې پاتې دي ډېر مال ترې نور پاتې دی د مال سره باید څه وشي نو موږ خو د مړي میت په حقوق کې اول تکفین تجهیز ویلی تکفین خو دې ته وایي چې کفن دی تجهیز دا چې نور مصارف دي لکه زیاتره اکثره په بعضې کې د قبر په پیسو ایستل کېږي یا ورته امبولانس نیسي یا بل شی دا ټول مصارف به ترې وځي هغې نه پس بیا قرضداران خلاص شو بیا مال پاتې دی بیا احیانا دې کس وصیت کړی دی
چا ته وصیت کړی چې یو جومات جوړ کړي یا یو شخص ته کړی دی وارث ته البته نه بل چا ته کړی دی خو هغه هم ته ورکړی شو ځکه چې موږ د پلار خبره منو پلار مې د احمد محمود ته یو شی منلی دی یا د جومات یو بل شی که نه موږ نه غواړو چې د پلار موږ په قبر کې خفه کړو داسې خلک وایي که نه دا ښه خبره ده د پلار سره وفاداري ده ښه نښه ده چې هغه د هغې په وصیت باندې عمل وشي دا ډېره ښه ده خو هغه هم خلاص شو بیا هم اوس مال شته ځمکه ده جایداد دی منقول غیر منقول اموال دي نو بیا به دا ویش په هغه طریقه کېږي چې د میراث په طریقه به کېږي کوم چې څلورم حقدار یې چې دا مال به د دې مړي صحیح طریقه باندې ویشل کېږي او صحیح طریقه به څنګه جناب سیرت صاحب هغه دا ده چې کتاب الله کې د میراث مسایل معلوم دي که نه د میړه حق معلوم دی د ښځې حق معلوم دی د هغه صورتونه معلوم دي چې اولاد شته اولاد نشته زامنو حق معلوم دی د لور حق معلوم دی دا ټول معلوم دي نو بیا چې په دې تقسیم شي او د په ډېره خوشحالۍ سره په خوشحالۍ فضا کې دا مال تقسیم شو یقین په خدای وکړه که هغه سړی چېرته ایمان تېر کړی قبر کې به پرې خوشحالۍ موږ هم داسې ویو که نه پلار به په قبر کې په خوشحالۍ ځکه چې یا هغه زامن چې د پلار د مرګ نه وروسته مال صحیح تقسیم کړي جنجال ونه کړي بل شی ونه کړي که نه نو خلک وایي چې انشاءالله پلار به په قبر کې خوشحالۍ دا رښتیا ده ځکه چې هغه پلار چې مثلا دا ښه سړی و او ښه ژوند یې تېر کړی و او هغې نه پس مال پاتې شو بیا د چا په شیطانت باندې ځکه ډېر مشکلات خو سیرت صاحب په دې کې هم دي چې سړی مړ شي وایي زه پرېږده چې د دې پلار نوم یې خراب شي یا جنجالونه پیدا شي بیا مال اخري په یو ته ته ښه وي یو ته ډېر وي او ته ډېر کار تا کړی دی بل څه شی کړی دی یو جنجال پکې جوړ کړي نو حتما بیا نزاع ته خبره وځي هغه پلار په قبر کې پې خفه کېږي ځکه چې د هغې نوم بد شو د هغې دا توقع نه وه په ژوند خو دا کار نه کوو او شرایط هم منې کړی و ځکه میراث نشي تاسې هر څه هر زوی پلار پاڅېږي او په خپل حیات کې دا مال تقسیم کړي نو بیا میراث هغې ته څه ضرورت دی بیا میراث علم ته څه ضرورت دی خو دا مطلب دا دی چې دغه سړی عدالت بیا نشي کولی دغه پلار چې بیخي د سالم پلار دی عقل درست دی په زامنو کې خامخا یو زوی به ورته ډېر احترام کړي دا ورته دغه وایي ګراني ورته حتما په تقسیم کې هغې سره څه مرسته کولی شي خو هغه بېرته دغه بل زامنو یا د نورو ورونو سره هغه سترګو کې نه دغه کېږي یعنې هغې نه قبلوي نو حتمي بیا اختلاف پیدا شو نو همدا حکمت فلسفه پکې دا ده چې شریعت نه غواړي چې شریعت په خپل ژوند کې د مال تقسیم کړي او بله خبره دا هم ده سیرت صاحب چې چا دا کار کړی هم دی بعضې خلکو دا کار کړی که یو څه ځمکې ځان ته جدا کړي خو په هغې هم جنجال راغلی صحیح ده که نه چې بیا کله تکوین تشخیص خبره شي ورته د واین او مرستیا او فلان د دې نه وشو دا جیرو ځمکه ما واخیسته ځکه ما پلار خدمت کړی حال دا ده چې خدمت یا هغه مصرف به د 50 روپۍ یا هغه دوايانې یا هغه هر څه چې وي خو دلته مال د 100 زره پاتې دی نو هغه ورونه بیا ورسره هغه کړي چې وروته راځه چې موږ درسره هغه ورکړو ډاکټر صاحب شرعاً که یو زوی مور و پلار ته تداوي کړي دوايي کړي یا د کره اوسېدلی او هغه هلته په میراث کې د هغه نه 1,00,000 روپۍ پاتې دي صحیح ده یا ته یو پټی پاتې دی یعنی شرعاً زوی حق لري چې د دغه خدمت په مقابل کې د هغه میراث واخلي کوم چې ځمکه ده یا پیسې پاتې دي ټولې دا جیب کې واچوي نورونو ته یې ورنه کړي که نه شریعت پیدا ایښي چې ته به د پلار باندې مصرف کوې اصلي خو دا ده په مجموع کې د والدینو پلار او مور مصارف د تداوي نفقه لکه څنګه چې دا بچیان واړه وو په پلار او مور یې نفقه وه صحیح ده که نه پلار او مور نفقه لازمه واجب تداوي کوله ډاکټر ته یې جامې ورته کولې لباس هر څه تعلیم یې کول ټول شیان یې کول اوس چې پلار او مور ضعیفان شو اوس لکه څنګه چې هغه باندې واجب اوس په دې بچیانو باندې واجب ده چې د پلار او مور تداوي به کوي په هر شکل کې اوس یو هغه زمونږ عرفونو کې بل مشکل دی چې ځینې ورونه زامن جدای او ځینې پلار سره نو که چېرته پلار سره دا بچیان موجود وي که نه او د څه د پلار پیسې وي څه مثلا ځمکه باندې ځمکې بعض زامنو ځان سره لیستونه لیکلي ټولې دوايانې لیکلي نور ته وایي چې لیست مې لیکلی نه دا بیخي ناروا کار دی ځکه چې یو خو دا کار دی چې دی د پلار څه ملکیتونه وو د سره هغه هم یو څه پلار سره جیب کې څه پیسې وي هغه هم اخیستي هم خوړلي او اوس پسې بل لیست اخیستی دی که چېرته بیا داسې کېږي احیانا که خبره دې ته کېږي چې دا پلار ویلي په خپل ژوند کې چې دا یو جیرو ځمکه د خپل تداوی دپاره د تکمیل تشخیص دپاره زه د منځه وباسم که هر چا زما دا کارونه وکړه دا ځمکه دی یو یا که هر چا دا کار وکړو هغه مصارف ته د دې زما مصارف ټول د دې ځمکې نه ووځي څه چې پاتې شو بیا خپلو کې تقسیم شي دا به ښه صورت وي ځکه چې دې کې به هغه د پلار او د زامنو منځ کې هغه تشنج هغه هم ختم شي
په دې معنا سره چې حساب وشو کنه تا چې حساب یې کړی د یو زوی سره دا پلار و یو جریب ځمکه یې او دا ورته ویل چې بچیه دا یو جریب ځمکه زما دې دپاره ده چې ته زما پې ګورو کپانو دا شیان وکړي اوس خو زه ټول شیان حساب کړي تداوي حساب کړي ده تداوي خو باید حساب نشي ځکه چا خو دغه خو ګورو کپن د خیرات کړي صدقې دغه کړي دی کړي تکفین تجهیز باندې مثلا 1 لک روپۍ مصرف شوي دي صحیح شو هلته ځمکه د 2 لک روپو ده ورونه ورته ویل چې صحیح ده وروره تا ته خو دې پلار ویل چې ما تکفین تجهیز ته ما دا کړي راوباسه لیست هغه به راوباسه هغه به منفي کړو یا د هغې په مقابل کې به ځمکه درکړو هغه به ستا شي باقي موږ سره حساب کړه دا بیا حق ده بیا د دې ورونو دا حق دی ځکه پلار یې په دې مطلق نه دی ورکړی دا پټې د کشري زوی ته یا مشر زوی ته مطلق نه دی ورکړی هغه یې صرف دې دپاره ایستي چې سبا ته زه بیا دغه نشي او یا پښتو کې ماته وي د سنډا واري که نه چې ځکه بعضې وخت چې پلار او مور د ضعیفان شي نو بیا داسې یو ځمکه یې مخکې په ژوند کې توضیح کړه مال یې د لاسه ووته نو شرط همدغسې ته اوس ګوري چې ته به نن توضیح کړې ځکه مال چې د لاسه ووته په ژوند کې د بچیانو ته ورکړه بیا به د سنډا واري سنډا وار دا معنی چې بس نو نن به د یو چا میلمه او ډوډۍ به ورته پخوي او بل ورځ به د بل چا کاشکې د میلمه په سترګه ورته میلمه په سترګه هم نه ګوري نو دې سړي د خپل ځان حیات خپله تباه کړه نو داسې به نه کوي پرېږده دا همداسې شریک دي پاتې که چېرته داسې وي چې تعلیم یافته زامنو کې هم فرق شته دی ښه پوهېږه خلک یي بیا هغه چې پلار خیر دی ته ځان دپاره یو مبلغ کېږده چې بیا داسې نه چې ما ته محتاج نشي بل ته محتاج نشي زمونږ مثلا مېرمنو ته محتاج نشي بس ځان سره څه واخله کېده بس کله چې لاړ په خیر د دنیا سترګې پټې شوي بیا به پاتې شي راواخلې او تقسیم کړي او که نه خو خلاص نوشي جان هغه هر څه په هغې برابر شي د بیا به لا ښه لارې بعضې خلک داسې هم شته ټولنه کې ډاکټر صاحب چې وفات شي لکونه قرضونه ورباندې وي داسې معاملې ځوان کړي چې کنټرولول یې اسانه نه وي په میلیونونو افغانۍ قرضدارې وي حتی بعضې داسې به وي چې لا په میلیونونو ډالر قرضدارې وي چې دا وفات شي غمونه بچیانو ته پاتې شي زامنو ته زامن هم وس نه لري چې قرض یې خلاص کړي څه باید وشي والله دا ډېره سیده صاحب ډېره خطرناکه موضوع ده ځکه موږ دې ته وایو چې مال متروکه د مړي پاتې شو کفن به یې کوي وصیت به یې کوي قرضونه به یې خلاصوي او بیا به وروسته مال تقسیمېږي اوس په یوازې د دې چې مال تقسیم شي مال نشته مال ختم شو او ختمېدو نه علاوه چې لا نور هم قرضداره شو اوس دغه بچی بېچاره چې دا خپل هم په اقتصادي مشکل سره مخ دی 2 روپۍ نه لري پلاره تام څه پرې نه خوري ورته که نه یا قدرتي او تاوان در باندې راغی یا قصدن داسې معاملات وکړه چې هغه تا دا پیسې ټولې ختمې کړي اوس زه څه وکړم دې قرضدار ته چې شی ورکړم نو شرعاً دا قرضداران په شرعي لحاظ سره حق نه لري چې دغه زامن د ګریوان نه ونیسي دا په دې خاطر باندې چې مال نشته نو خدای میراث خواره دي نو چا نه وغواړي نه خو چې اوس مال نشته صحیح شو مونږ خو دا وایو چې مال متروکه به ویشل شي اول دین دی دین خو همدغه دې ته وایي چې پردو قرضدار دی پلار یې اوس خو پیسې نشته نو اوس داسې علما دوه خبرې کوي چې استحسانا که نه دا زامن یې داسې وایي چې دا پلار زموږ پلار و او دا که تاوان راغلی دا هم څه قصدن نه دی راوړی تجارت یې مونږ ته کوو خو خدای دا مسله راوړله نو بس بسم الله ده قرضدارانو ته وایي چې لږ به راته ګورئ یا کال کې تا ته دومره دا یوه احسنه او ښه طریقه ده چې هم پلار د هغې نه خلاص شو شرعاً پې حق نه لري شرعاً پې حق ځکه نه لري چې دلته مال نشته اصلا مال نشته د هغې په خاطر باندې استحسانا د پلارولۍ د ضرورۍ د رابطې د ټینګښت په خاطر باندې دا کولی شي که چېرته ډاکټر صاحب سړی مړ دی معاملې یې غټې کړي دي په میلیونونو قرضداری دی خو دنه ډېر ښه کور پاتې دی یا دنه ځمکه پاتې ده دا شریعت دا حکم کوي چې ته دا ټول خرڅ کړه قرضدارو ته یې ورکړه که نه دې کې د زامنو لورګانو حصه شته نه داسې دی اوس زامنو لورګان د دې کس اولادونه دي که نه صحیح شو د دې ملکیت یو کور ښایسته کور دی اوس کابل کې یو ښایسته کور دی پاتې دی نور څه نشته خو قرضدار څه نغدي واخ قرضدارانو ته ورکړي نور څه چاره نشته چې دې علاوه دا کور خرڅ نه کړي بیا به کور خرڅېږي ځکه ډېره مهمه اوس دا چې قرضدار خلاص شي خو ډاکټر صاحب دې کې د مړي حق خو ټول کور نه دی که نه ځکه میراث پاتې شو نه خو مال د هغې و که نه مال د چا و مال د ځوان چې مړ دی خو د هغې مال دی د هغې مال چې تک کفن هم ترې وشو نه خو چې کله د ده مال چې دی ډاکټر صاحب د ده خو مال و اوس خو نه دی نه ځکه دا چې کله مړ کېږي اتومات موضوع میراث ته ځي چې میراث ته ځي خو
درېیمه حصه د هغه دی نه هغه داسې ده که نه جناب سیر صاحب موږ ګوره اول دا خبره کې تکفین تجهیز الحقوق نه بیا قضا د دین ده دین به ورکوي دلته موږ داسې نه دي ویلي چې دا دین به دا دین که دین به د ټول مال نه ورکوي که د دغه حصې نه نه د ټول مال نه دا ټول مال اصلا د هغه و که نه هغه په ژوند کې دا کور اخیستی و صحیح شو او په همدې ژوند کې هغه په دومره لکه روپۍ قرضداره شوی دی اوس هماغه مال به مال متروکه که منقول که غیر منقول مثلا دا پیسې غیر منقول دا جایداد ځمکه اوس به دا ټوله خرڅېږي دا به ټوله خرڅېږي محاسبه کېږي به د قرضدار سره قرضدار مخکې مو قرض کې دا خبره وکړه چې که چېرته قرض دې سره مساوي شو ټول دا غونډ کور به قرضدار ته ورکړي ځه یا دوه کسان ځان ته خرڅ کړي قیمت ګزاري به شي قیمت خو حتما کېږي محاسبه به کېږي نو دا مال درسته ده ستا خبره چې هغه مړ دی که نه د دې مال اوس 3 متر نه دا د ژوند مال دی په ژوند کې د ګټلی او دا قرض هم د ژوند دی نو بالاخره دا داسې شو لکه چې په هغه وخت کې که چېرته دا کار کړی فرض یو مثال درته وایم چې سیرت صاحب دا لا ژوندی دی صحیح شو 3 میاشتې پس مړ کېږي فرضاً د ژوند کې قرضداران راشي ټینګ کړه چې موږ ته شرانه کې دا پیسې نه دي دا خلک کور خرڅوي که نه خرڅوي هلته دا زامن ورته ویل چې مې خرڅوه نشي ویلی نو معنا دا شوه چې دا د بل چا د قرض لاندې شو مال متروکه خو شو دا مال د هغه سړي دی اوس ټول دی درسته تصرف خو نشي کولی مال خو د هغه دی که نه د هغې احمد مال اوس په خلکو تقسیمېږي که دا د بل چا خو نه دی که نه نو چې نسبت یې هغه ته وشو مال د هغه دی او که چېرته ډاکټر صاحب نو چې قرضدار یې قرضدار ته به ټول دا کور ورکول کېږي او خلاصېږي که چېرته ډاکټر صاحب د دغې کور د میت نه پاتې دی خو دغه پیسې زامنو ګټلي صحیح ده چې دغه پلار د کور مشري کوله خو ګټونکي ټول زامنو په دې باندې پلار هم پوه دی په دې باندې قرضدار هم پوه دي زامن خو هم پوه دي دوی دا مال ګټلی دی سړی له دنیا لاړ خو دلته خو د کور مشر دا دی مالک دا حسابېږي خو ګټلی زامنو دی بیا هم ټول به خرڅوي قرضدار ته به ورکوي نه تا چې ویش ګټلی دوی دی خو دا مال د پلار نه شو که نه خو د کور مشري ده نه پروا نه کې هغه مشري هسې په نوم وه هغه مشري په نوم وه صحیح ده مال دوی ګټلی زامن خارج ته تللي پیسې ګټلي دلته تجارت کړی بل څه کړي دوی ګټلي پلار یو روپۍ هم کینده ورکړي درسته چې پلار ته خو موږ په دې ټولنه کې د مشر لقب کور رئیس جمهور دی کور رئیس جمهور دی خو نه مال بچیان دا کړي نو زامن یې د قرضدارانو سره استدلال کولی شي دا موږ ګټلی دی پلار نه موږ ته څه نه دي پاتې نه که چېرته موږ پلار سره نیکي کوو او احسان ورسره کوو صحیح د کور به خرڅ کړو یا به درته به انشاءالله درکړو او که نه نو دا خو د موږ مال دی موږ ګټلی دې کې د پلار څه کار نشته دی نو په دې خاطر باندې موږ د مال تعریف همداسې کوو چې د میت مال د مړي مال چې پاتې شي دا به دې نه تکفین کېږي قرضونه به یې د همدې نه خلاصېږي وصیت به تنفیذ کېږي او بیا که پاتې شو اضافه شو بیا به د ورثه په منځ کې تقسیمېږي هغه ورثه کې هم د کتاب الله او سنت رسول الله په طریقه به تقسیمېږي ډېره مننه ډاکټر صاحب دا چې د خپرونې د پای شېبې دي له تاسو ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ او زموږ دغه خپرونه چې میراث مو موضوع وه او د مړي نه په پاتې او په وصیت او د هغه نه چې کوم مال پاتې او قرضداري په دې باندې مو خبرې وکړې الله دې وکړي چې تاسو هم ترې ګټه اخیستې وي تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لویه مهربانه رب سپارو هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ